سلامونه نیکې هیلې احترامات ډېر وخت پاسته تقریبا 15 سال نه بعد خپلو ملګرو کلاسفیلو یعنې ورونو غوندې یو پېره بیا سره یو ځای شولو. جاوید صاحب ته دعوت ورکوو څه نوي غزل په باره کې چې دی خپل څه لږ ډېر شعر و شاعري موږ سره شریکه کړي. مخکې مې د شرمه اظهار نه کوو مخکې مې د شرمه اظهار نه کوو، اوس تر د جانانه ښه په جار وایم. حد دی. مخکې مې د شرمه اظهار نه کوو اجمل بھائی، مخکې مې د شرمه اظهار نه کوو، اوس تر د جانانه ښه په جار وایم. اوس تر د جانانه ښه په جار وایم. باقي غزل دی سجاد صاحب پوره کړي دی. ما غزل چې اچھا دا غزل به زه پوره کړم. دا به ته پوره کوې. اچھا یا چې مخکې مې د شرمه اظهار نه کوو، اوس تر ته جانانه ښه په جار وایم. جاوید صاحب غزل ده ما ته حواله شه، بس فی البدی مشاعره شله. نو زه به د اجمل دی پکې یاد کړم ځکه چې کلاسفیلو علم دی، اجمل دی، تاسو ماحول هغې نه خو ماته پته ده چې زه به اجمل دی پکې یاد کړم چې نه منم علم او اجمل نه منم. واو، نه منم علم او اجمل نه منم، زه درته نامونه څو په شمار وایم. او مرتضی دا کسان مې ولې درته نه دي خوښ؟ دا کسان مې ولې درته نه دي خوښ؟ دا به چېرته پټ درته په لار وایم. فرماني خو که څومره ځان ملا جوړ کړي، زه ورته مجنون د زړه بیمار وایم. ارشاد دا بیا ووایه. فرماني خو که څومره ځان ملا جوړ کړي، مرتضی ته یې اوره، فرماني خو که څومره ځان ملا جوړ کړي، زه ورته مجنون د زړه بیمار وایم. او دا مقطع شعر د جاوید صاحب ووایي ځکه چې د غزل ده، نو زه وایم چې دا یې پوره کړي نو ښه به وي. اچھا، زه جاوید اغیارو پروا نه لرم. زه جاوید اغیارو پروا نه لرم. زه جاوید اغیارو پروا نه لرم. خیژم که په دار بیا درته یار وایم. حد دی حد. زه جاوید اغیارو پروا نه لرم، خیژم که په دار بیا درته یار وایم. حد دی حد. مننه. شعر دی بالکل حد. مننه، مهرباني سجاد صاحب.